د بلخ محاکمو په 2 اونۍ کې د 419 دوسیو پر حل او فصل سربیره 424 وثیقې هم اجرا کړي دي. د زابل د مرافعه محکمې عمومي رئیس د یاد ولایت د محاکمو له محافظتي مسؤلینو سره وکتل. د کندهار د مرافعه محکمې د رئیس په مشرۍ قضایي غونډه وشوه. د پکتیا د مرافعه محکمې د رئیس په مشرۍ اداري ناسته وشوه. د زابل د شهرصفا ولسوالۍ د ابتدایي محکمې په هڅو د قتل موضوع حل شوه. د فراه محاکمو په یوه میاشت کې د 284 دوسیو پر حل او فصل سربیره 345 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کابل مرافعه محکمې عمومي رئیس د کابل ولایت له اختصاصي محکمې څخه لیدنه وکړه. د ننګرهار ولایت محاکمو په یوه میاشت کې د 580 دوسیو پر حل او فصل سربیره 288 وثایق هم اجرا کړي دي. د هلمند د مرافعه محکمې عمومي رئیس په مشرۍ اداري غونډه وشوه. د قضایي قوې د محاکمو امنیتي او اجرایوي چارو عمومي رئیس په مشرۍ اداري غونډه وشوه. د هرات ولایت محاکمو په 2 اونۍ کې د 419 دوسیو پر حل او فصل سربیره 600 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بامیانو محاکمو په 2 اونۍ کې د 102 دوسیو پر حل او فصل سربیره 153 وثیقې هم اجرا کړي. د بادغیس ولایت مرافعه محکمې رئیس د دغه ولایت له مقر ولسوالۍ ابتدایي محکمې څخه لیدنه ترسره کړه. د سمنګان محاکمو په 2 اونۍ کې د 116 دوسیو پر حل او فصل سربیره 114 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پروان محاکمو په 2 اونۍ کې د 140 دوسیو پر حل او فصل سربیره 160 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بادغیس ولایت مرافعه محکمې رئیس د دغه ولایت ابي کمري ولسوالۍ له ابتدایي محکمې څخه لیدنه ترسره کړه. د بدخشان ولایت مرافعه محکمې اداري غونډه ترسره شوه.